السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ و روغ به یاست. د والدینو مسئولیت د اسلام له نظره. ګرانو دوستانو، موږ والدین هغه کسان چې نکاح کوو او بیا اولاد پیدا کوو، موږ د اولاد په مقابل کې ځینې مسئولیتونه لرو. راځئ نن دا اړوند خبرې وکړو. یو، وای د میړه او میرمنې روابط وروسته مهمترینه روابط چې دی د اولاد او د والدینو تر مابینځ روابط دی. وای دا چې مور او پلار څنګه چلند کوي د لور او زوی سره، دا د اولادونو لپاره یو الګو جوړیږي او نظر یې جوړیږي چې دوی په راتلونکي کې خپل د اولادونو سره څه رقم برخورد وکړي. وای ماشوم له والدینو د خوشحالۍ او غصې حالت کې د عکس العمل زده کړه کوي. یعنی ماشوم د مور پلار څخه زده کوي چې په غصه او په خوشحالۍ کې څه رقم یو عکس العمل وکړي. نو تاسو کوشش وکړئ داسې عکس العملونه وکړئ چې ستاسو اولادونه په راتلونکي کې د ټولنې و خلکو ته ازار و اذیت ونه کړي. وایي میړه او میرمن باید نوي کس یا ماشوم ته داسې یو فضا جوړه کړي چې هم هغه رشد پکښې وکړي په صحیح توګه او هم میړه او ماینه خپل ژوند ګډوډ نه کړي. وای تاسو د نوي کوچني راتګ ته باید سازګاره واوسېږئ، هم کوچنی سازګار کوي او هم ځانونه سازګار کوي. وای نه سازګاري د مشکلاتو سبب کیږي. بعضې وخته میړه او ماینه کوچنی نه مني یا کوچنی د دوی پر مابینځ کې مشکلات رامنځته سي. تاسو باید دا وضعیت ومنئ چې زه نور پلار سولم، زه نور مور سولم، زه دا مسئولیتونه لرم. راځو، وای د والدینو مسئولیت ماشوم روزل او اجتماعي کول دي. وای تاسو باید د دې ترڅنګ چې خپل ماشومان وروزئ، باید اجتماعي هم کوئ چې په اجتماع کې د خلکو سره برخورد یې زده یي، اجتماع کې ژوند زده یي. راځو، وایم اولادونه درې سټیجه کې موږ مور و پلار لویو. په ماشومتوب کې د مور او د پلار مسئولیت دا دی چې تغذیه او حفاظت وکړي د ماشوم. په کوچنیوالي کې یا په منځني عمر کې مسئولیت دا دی چې کنټرول او راهنمایي ورته وکړي. په نوجواني کې یا په نوي ځواني کې د مور او د پلار مسئولیت دا دی چې اولادونو ته د استقلالیت زمینه برابره کړي. بعضې کورنیان خپل اولادونه په استقلال توګه نه ځوانوي، هغه لوی ځوانان سوي یې د مور په پلار پورې مربوط دي. ښه مثال به زه تاسو ته وایم، دا ما چې اوله نکاح کړې وه، زه روابطو ته داخل سولم، میړه مې وکړي، زما میړه چې به کوچنۍ خبرې سولې زه ځم مور ته وایم یا پلار ته وایم، زما یې په څه چې وایه. دغه رقم مسایل باید نه وي. مور و پلار دا مسئولیت لري چې خپل اولاد مستقل کړي، داسې یو کس ځینې جوړ کړي چې مستقل افراد ولري، په بل چا پورې وابسته نه وي. وای تقدس او په معنوي ارزښتونو باندې تاکید ورته وکړي او د الله جل جلاله د عبادت ارزښت د هغه په وجود کې تربیه کړي. وای دیني رفتارونه ورزده کړي چې دیني رفتارونه څنګه دي، د خور سره څنګه رویه وکړي، د مور سره، د ملګري سره، د همصنفي سره، د همسایه سره، د هیوادوالو سره څنګه چلند وکړي. وای دین وایي حاملتوب داسې ده لکه ته چې هره لحظه روژه یې، لمونځ کوي او جهاد کوي. نو الله جل جلاله تا ته وایي وای ته که مور و پلارتوب کوي، که حاملتوب کوي، دا دی زم تا ته پاداش درکوم، بیا څه یې نه کوي، یو څه ترلاسه کوي. وای ولادت کول چې کوچنی پیدا کوي، دا یو ډېر لوی عبادت دی او هر ځل د شیدو خوړل چې دا کوچنی یې خوري، وای دا داسې دی لکه یو بندي چې ازاده یې دومره ثوابونه لري. وای که مکمل شیدې مور خپل کوچني ته ورکړي، نو ملایکې راسي و دا مور ته وایي وای مبارک چې ته د سره پیدا سولې، ستا ټول ګناهونه وبخښل سول او ته نور خپل نوي عملونه شروع کړه. وګورئ که موږ فداکاري کوو، الله جل جلاله هم زموږ دپاره ډېر څه راکوي او زموږ اخرت به په ښایسته وي. وای د پلار ځینې عملونه هم عبادت نومول سوي دي، یعنې یوازې مور ته دا زیری نه دی راغلی، پلار ته هم زیری راغلی چې ته کوم دا مسئولیت اجرا کوې، تا ته به اجرونه درکول سي. وای د والدینو د تشویق او دغه شان د والدینو د تشویق سبب کیږي او دوی کولی سي په ښه روحیه سره پلارتوب او مورتوب وکړي. راځو، وای اسلام د حمل تر مخه او وروسته وړاندیزونه لري پلار و مور ته. ډېر ښه وړاندیز یې داسې دی، وای تاسو چې کله جنسي رابطه نیسئ، کوشش کوئ چې مخکې د جنسي رابطې سره تاسو د الله سره رابطه برقراره کړئ، تر څو اولاد مو وای نیک سي. او د مرګ وروسته هم دغه رقم ډېر موږ سره تړلي یو.
مخکې له دې چې کوچنی په نس کې حالت کې وروسته د مرګ وروسته ټول سره تړلي او موږ یو کورنۍ یو پر بل باندې مسؤلیتونه لرو چې باید ادا یې کوو. وای جسمي ناروغي او بعضی جسمي ناروغي ستا او بعضی بیا یو ښځی چې د سترګو نه لیدلو یا د بینایي مشکل لري وای دغه رقم ښځې چې بیا خپل کوچنیانو ته شیدې نه ورکوي دا هم موږ ته دین ویلي دي. او بل وای د میرمنې انتخاب چې څومره تاسو باید دقت پکښې وکئ. خپل هغه کوچنی چې یو چاته ورکوئ چې شیدې ورکړي په هغه کې هم باید ډېر دقت وکئ ځکه دا کوچنی چې د کوم ښځې شیدې خوري د هغې خاصیتونه یو څه د ده په وجود کې راځي. راځو وای حلال روزي باید خپل اولادو ته راوړي حلاله غذا راوړي. او زه شکر په دې باندې افتخار کوم چې زما پلار همیشه موږ ته حلاله روزي راکړې وه. نه بنګلې راپاته سولې نه باغونه راپاته سول یو شی چې راپاته سو هغه عزت یې راپاته سو. زه په ډېر غرور سره یو چاته ویلی سم چې زما پلار په ما حلاله روزي خوړلې ده. نو هر والدین باید دا کوشش وکړي چې په اولادونو باندې حلاله روزي وخوري. او بل رواني او عاطفي توجه باید موږ خپل ماشومانو ته وکړو. اسلام داسې رویه وړاندیز کوي چې میانه روي، نه ډېر مهرباني نه ډېر نفرت. او د زړهسوي او مهرباني انداز باندې باید موږ باید اولادو سره څنګه رویه وکړو. ځینې مهم ټکي دي دا اړوند به زه تاسو ته په منظم توګه ووایم. ښه اسلام وايي خپل د اولادونو سره څرګند رویه وکړئ. یو د زړهسوي او مهرباني انداز باندې خبرې ورسره وکړئ. په مهرباني ورته وګورئ، پر سر یې لاس ورتېر کړئ، مچه کوئ او په غېږ کې یې ونیسئ. وایي دا هره مچه چې ته خپل اولاد ته ورکوې دا په جنت کې تا ته یوه درجه درکول کېږي. خپل د ماشومانو سره د ادب په چوکاټ کې بازۍ وکړئ. ښه او صمیمانه برخورد ورسره وکړئ. بې ځایه غوسه مو ورته کوئ. احترام ورته وکړئ خپل اولادو ته. په نیک نوم غږ کوي او تر ټولو مهمه محترمانه خبرې خپل د اولادو سره وکړي. وایي اسلام د اولادونو ترمنځ عدالت او مساوات ته هم موږ دعوت کړي وو. وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ناست و یو نفر سره دوه اولادونه ورسره وه، یو یې مچ کوي بل یې مچ نه کوي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل ته په اولادو کې عدالت او مساوات راوله، تا یو مچ کوي بل هم حتما مچ کوه. راځو وایي مساوات او عدالت کینه او حسد له منځه وړي. او دا به زموږ که موږ دا په کورنیو کې عملي کړو زموږ نسل به په ښه توګه تربیه سي. وایي انجونو ته ډېره توجه وکړئ نسبت الکانو ته. وایي څوک چې بازار ته ولاړ سي او خپل اولادو ته یو توپه ور رانیسي او راسي دا داسې معنا لري لکه لویه صدقه او لویه مهماني چې هغه غریبانو ته کړي. او انجونو ته توجه باید داسې نه وي چې هلک مایوسه کړي، خپل زامنان مایوسه کړي. په میانه روۍ سره او خپل زامنانو ته هم دا ور زده کړئ چې خپل پر خویندو باندې ډېر مهربانه واوسېږي ځکه چې ښځه و ډېر رواني او عاطفي حمایت ته ضرورت لري. د ښځې جوړښت همداسې جوړ دی. وایي صمیمیت باید د مور او د پلار د اولادونو سره د ادب په چوکاټ کې او یو چوکاټ ولري. ډېر صمیمیت د دې سبب کېږي چې اولاد پر مور او پر پلار باندې مشران سي او اولاد سالاره کور جوړ سي. نو تاسو وایي میانه روي وکړئ او په ښه توګه ښه روابط خپل د اولادونو سره ولرئ. انشاءالله الله جل جلاله به تاسو ته جنتونه در په نصیب کړي که تاسو په ښه توګه خپل اولادونو ته توجه وکړئ، هغوی ته رسیدګي وکړئ، اجرونه یې ستا ویادي. مننه.